السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. لکه څنګه چې موږ پخوا هم ویلي وو چې د خوبو معناوې موږ نه کاږو ځکه دا د مسایلو ګروپان دي. خو البته بعضې وروڼه یا خویندې د رسول صلی الله علیه وسلم متعلق خوب لیدلی هغه ته بیا هر وخت ترجمه ورکوم، ځان ورته خلاصوم، ورته اماده یو. همدارنګه چې داسې خوب وي چې پکې عبرت وي او په هغه کې زموږ دپاره یو مقصد وي، هغه هم بیا بیانوو. یو محترم د پوښتنه کړې وه، ټلیفون یې راته کړی و د جمعې په شپه باندې. زه د مدرسې استادان وتلي وو پرې طرف باندې، داسې دې کوم ډېر د غره ولمون ته پورته سوي وو، نو د ده ټلیفون راغلی. بس خوب یې څه خوشحاله کړم، ډېر فرحت خوشحالي یې راکړله. بیا مې نیت چې بحث ورباندې وکړم. خوب یې داسې لیدلی و چې مور مو وفات سوې ده، الله دې غرق رحمته وګرځوي. دی ویل زما وروڼه دي، دا د مور قبر ته مو سرونه ورټیټ کړي دي، ورسره غږېږو، د دې اواز اورو. دی وایي زموږ یو ورور یې څو وخت مخکې شهید سو، بیچاره وویشتی. دا مور مو وایي زه خو په هغوی پسې ډېر وګرځېدلم، هغوی مې نه کړي پیدا. خالي دوه تصویران یې په لاس راغله. نو د دې په تعبیر نه پوهېدی. نو بیا مې ورته وویل چې ورور چې شهید سوی دی، شهدا خو له د عامو مړو څخه جلا وي. د عام مړي که هر څونه ښه خو د شهداو څخه مرتبې و مقامونه جلا وي. د شهید خو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وینه مځکې ته لا نه یې رسېدلې، الله ما قدمه و ما تأخر ټول ګناهونه ورمعافوي. او چې روح یې قبض سي دستي وصل سي. په بعضې روایاتو کې راځي د دغه آیات متعلق چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تاسې ګمان مه کوئ د مړو پر هغه خلکو باندې چې هغه د الله په لار کې مړه کړول سي. کې کافر شهید کې د کافر معاون شهید کې غل شهید کې یو بل جابر و ظالم شهید کې، لکه د اوس زمانې وهابیان چې علما شهیدانوي. دغه ټول شهادتونه دي. نو الله جل جلاله وایي بل احیاء عند ربه یرزقون. دوی ژوندي دي، په نزد الله رزق ورکول دوی ته رزق ورکول کېږي. عبدالله بن عباس په نوم مبارک وایي وحیاتهم حیات اهل الجنه. د دوی ژوند دی لکه د جنتیانو ده. جنت خو سړی ورشي نکایو کوي، ودونه کوي، خوراک څښاک کوي. نو وایي د شهداو ژوند هم د انا بعد للموت. او پاته دا نور عام مؤمنان چې هغه به انتظار کوي، که څوم د جنت حورې په قسمت وي، جنت په قسمت وي، خو انتظار به کوي چې قیامت راشي، بیا به دوی جنت ته داخلېږي. هلته به د خپلو عباداتو د خپلو ثواب و اجر و ثواب ورته میلاویږي، پر هغه به خوند اخلي. نو ده ته وویل ما دا ورور چې د مور نسي پیدا کولی، د ورور خو دې نسته، دا چې خالي تصویران یې پیدا کړي دي، نو دا په دې کې دې ته اشاره ده چې دوی د لې تصویران یې ستا ته لیدلی نه شي، خو الله دې مور ور پورته کړي چې د شهید مقام ته ورسېږي. خو الله دې موږ ته شهادت را نصیب کړي. د الله جل جلاله دې هغه شهادت په راوربلي لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه ته چې ورکړي چې ده به دعا کوله او له الله شهید مې کړه د حبیب په کور کې. حبسې رضی الله عنها مبارکه وایي ما ورته وویل چې ته دا څه وایې، مدینه وګوره، شهادت وګوره. شهادت خو په شام یا په روم یا په فلانکي ځای کې چې د کافرانو د مسلمانانو د جنګ لښکرې پر میدان سره ولاړې، هلته به شهادت پیدا کېږي. پلاره دا ته څه وایې چې د حبیب په کور کې شهادت غواړې؟ ټول حالات خو اسانه ده. نو هغه و چې د حبیب په کور کې شهید شو. فضل د الله الله پر چا وکړي بیا هېڅ نه دي ګران. نو الله دې شهادت را نصیب کړي، هغه هم د جانان په کور کې. دا دعا همیشه تاسو هم راته کوئ.
شیخ مولا عبدالغني صاحب رحمت الله تعالی علیه چې زموږ د افغانانو علماء کرامو او د عوام ولس دپاره یو چراغ و په مدینة المنوره کې. هغه هم هلته شهید سو، هلته ښخ کړه سو، د موټر ووهه شهید سو. نو محترمه ورور دي د شهداو په مقام کې دي، په دا وجه ستا مور نسي لیدلی، نور انشاءالله خیر دی. او بل دا ستا د مور پر سعادت باندې ستا د مور د سعادت او د نېکبختي علامه ده. او بل دی وایي د عاشورا په ورځ مې مور په خوب لیدله، د حسن حسین د 10 په ورځ. وایي مور په خوب کې راته وویل چې زویه دا خبره مې یېره سوه، نه مې درته وکوله چې زه به تا ته وایم چې د دې ورځې روژه ونیسه. دی وایي ما په دا جواب کې ورته وویل چې دا خو موږ ونیوله، یو به دې ونیسه هم یې بیان راته وکړي. په دې مې بیخي طبیعت برابر شو چې الحمدلله زموږ شاګردان روژې نیسي، خو الحمدلله زموږ شاګردانو په ځان کې انقلاب راوستلی دی. د ابهروتونو مبارک څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي لم یبقى من النبوة، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له نبوت څخه نه دي پاته الا المبشرات، هغه زیري کوونکي چې هغه خوبونه دي دغه پاته دي. او بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي الرؤیا صالحه، نیک خوبونه جزء من 46 جزء من النبوة. نو دغه نیک خوبونه دا د نبوت یعنې 100 حسیه دغه یې 40 درجه د نبوت ته د خوب خوب کې وسړی دروغ نه وایي او نیک خوبونه هغه د الله جل جلاله له طرف څخه بشارت او زیری دي. حدیث رقم 4066 الفصل الاول صفحه 422 مرقات جلد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.